که ابو الدرداء رضی یو پیر په دې مقبره باندې تیر شو چې ودرېد په ژړا شو وی یا تراب ای خاورو ما اسکن ظواهرک وفي باطنك الدواهي ظاهرك ډېر کلی دننه به ډېرې غټې کیسې روانې دننه به ډېر غټې کیسې دي ظاهره کې خلک دا غلي پراته علي بن ابي طالب رضی چې کله ودرېدو دا قبر د قبرونو دی که دوی سیرې چلې ده نو دې قبرونو والا ته یې وی موږ دا وکړو دا وکړو دا وکړو خبرې ورسره شروع کړې تاسو سره څه وشو تاسو څه وایئ غلی و بیا ملګرو ته وي جواب چې راکولی نه اورېدی شي نه جواب راکولی شي دا اوس د یو ملګرو له یو درس ورکوي خو که دوی خبره کوله نو یو به یې ویلی وی وي څه به یې ویلی وی وی دوی به ویلی وی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دوی به موږ ته ویلی چې توخه ګورې ځان سره ډېر راوړي ځکه چې موږ په سفر باندې وتو توخه را سره کمه شوې ډېر اوږد سفر دی والله العظیم د سوچونو نه بره خبره ده چې رسول اوږد سفر دی اسانیږي په ایمان سره اسانیږي په تقوا سره اسانیږي په نیک اعمالو سره دا قبر یو مرحله ده د آخرت او د دنیا په منځ کې زمونږ ګورې درې ځایونه دي د ودرېدو یو د دنیا ده نشوې بیا چې کله شته شوې نو رالې دې دنیا ته دنیا نه بعد بیا ستا دویمه مرحله هغه قبر دی د قبر نه بعد بیا غټه خبره ده الوقوف بین یدی الله سبحانه وتعالى الله ته مخامخ ودرېده په دې قبر کې دننه غټې خبرې دي لکه هسې چې دوی ظاهره کې وګورئ چې وړه د کنده ده وړه کنده دې کې وګورئ صحیح حدیث کې راځي عثمان بن عفان رضی الله عنه پیژنې عثمان بن عفان که رسول هم سره څه رشته وه زومې اصولونه به واده وي دوه لوڼه رسول صلی وي که درېیمه وی موږ به عثمان له ورکړی که درېیمه وی عثمان له به م ورکړی دا اشنا انسان وی چې کله به کېناستو د قبر په خوا کې کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ګیره به د اوښکې را روانې شوې خلکو ته یې د جنت او جهنم تذکرې کېږي عثمان دومره نه جاړي دلته ډېر جاړي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القبر أول منازل الآخرة قبر د آخرت په منزلونو کې اولنی منزل د آخرت په مراحلو کې اولنی مرحله ده چې څوک د دې نه بچ شو مخې ته کامیاب دی او چې په دې کې څوک ونښتو هغه مخې ته هم تباه دی رسول صلی الله علیه وسلم د قبر دا سخته او فتنه او امتحان د دې تشبیه ورکړې ده وایي دا داسې فتنه ده لکه د دجال فتنه چې ده الدجال فتنه څومره خطرناکه ده رسول صلی الله علیه وسلم په دې قبر کې هم دقه شان امتحانونه دي ځکه حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم اوحي الي انکم تفتنون في قبوركم مثل یا قریبا من فتنه المسيح الدجال په صحیح بخاري کې دا حدیث وایي ما ته الله وحي کړې ده په تاسو باندې داسې امتحان په دې قبر کې راځي لکه څنګه چې دغه فتنه دی دغه دجال عایشه رضی الله عنها وایي و یو پیر دوه بوډۍ راړي یهودیانې په ما پسې کور ته وایي ما ته وایي چې په قبر کې عذاب وي نو بیا چې رسول صلی راغی هغه ته مې وایي چې یا رسول الله دوه بوډۍ راغلي وي یهودیانې وایي چې په قبر کې عذاب وي رسول صلی دې صدقتا رښتیا وي انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم وایي دوی ته داسې عذاب ورکړی کېږي چې د زناور یې اوري د ټول یې اوري الله سبحانه وتعالی په دې کې حکمت دی چې د انسانانو ته یې نه اوري او ځکه رسول صلی یو پیر په قچر باندې سورو یا په خر باندې سورو او په یو قبر باندې تیر شو نو د خر دومره ټوپ و چې نږدې و چې رسول صلی دې شاته ولیدلی صحابه کرام یا رسول الله خیر خو دی وي خیر دی خو د قبر کې عذاب دی هغه د خرې هغه اواز واورېد ویلې تېرې نه ټوپ و نږدې و چې رسول الله صلی ته ولیدلی حدیث کې راځي چې عایشه رضی وایي یو ورځ نیمه ورځ و نیمه د ورځې نیمه حصه وه او رسول صلی د کور نه ووتو مشتملا بثوبه محمرة عیناه رسول صلی د کور نه راووتو او د سترګې تکې سرې وې او د منبر ته ډایرېک وختو او په زور یې دا خبره شروع کړه
وأظلتكم الفتن خلق فتنين رواني دي فتنين كقطع الليل المظلم تشبيدري تروب مش هتكي التوري فتنين رواني لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. کله دا خبرو د پته کمی چې ماته معلومي نو تاسو به جړاګانې ډېرې کړې او خندا به هم لږه کړې. بیا ورته رسول صلی وی د الله پورې پناه ونیسئ د قبر د عذاب نه ځکه چې د قبر عذاب حق دی او را روان دی. په دې قبر کې چې کله انسان کېښودی شي الله اکبر زه دې سوچ ته زما خپل ځینې سوچ دې ته ډېر ځي چې دا مخکې خو به ژوند تېرو په قبر کې د برزخ ژوند خو چې دا اولنۍ شپه و په دې قبر کې څنګه او چې کله تا په دې قبر کې کېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو بیزار او هغه اواز ولګي او دغه شان یک یوازې دې پرېږدي او داسې ځکې دې پرېږدي چې تکه توره تیاره ده په داسې ځکې دې پرېږدي چې سیلۍ پکې نشته داسې ځکې دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته ته یې او ستا رب دی بس ته یې او ستا رب دی نه باچایي نه ښځې نه بچي د دې ښځو دپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین یې پرېښودی ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي هېڅوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي تا به یوازې پرېږدي رب العالمین څه احساس دی ستا څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري او دوی دنه لاړ شي او تا دقه شان پرېږدي او بیا د به چې دغه دوه ملایک راشي او هغوی درنه تپوسونه کوي څه جواب به ورکوي د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان احدکم اذا مات په تاسو کې چې یو سړی مړ شي په تاسو کې چې یو سړی مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض علیه مقعده بالغداة والعشي سحر ماښام دته د ځای ښوی کېږي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار كجنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوله وکړي وایي دا دې ځای دی ځي ګوله خو چې راپاسي او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو صرف دومره دی چې راپاسي دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راتنګېږي رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه پیژنې سعد بن معاذ که دا سعد بن معاذ غدن د غزوه احزاب غزوه خندق د خندق هغه جنګ کې لګېدلی زخمي شوی و وینه ترې ډېره تللې وه او بیا د رسول په جومات کې وفات شو خیمه یې لګېدلې وه رسول دغه ځای کېدله خیمه لګېدلی چې خدمت یې کوو ملګري ورته نږدې خواله ځي راځي د شپې مړ شو سحر له ملګرو رامنډې والې رسول ته ور وټکوي یا رسول الله سعد مړ دی رسول ما ته پته نه مړ دی وایي تا ته څنګه پته ولګېده الله عرش رقېدلی وکړی د هغه نه ساه ورته دا انسان چې د چا د مرګ سره عرش رقېدلی او په جنازه کې رسول صلی وایي چې 7000 ملایکو کله چې دی د بقي په دې مقبره کې ښخ کړی شو دا اوس چې په مدینه کې ده رسول الله صلی وایي الله اکبر صحابه کرام ډېر مینو پر رسول صلی هغوی به دا قیسې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا ولې او څنګه او چونکې چنانچې هغوی به دا قیسې نه کولې خو چې پیغمبر څه کوي دغه به یې کوله چې رسول صلی الله اکبر صحابه کرام الله اکبر بیا رسول صلی الله اکبر هغوی بیا وایي الله اکبر رسول صلی بیا وایي الله اکبر هغوی بیا وایي الله اکبر وایي د مدینې د مقبرې چې وخوځېده په دې اواز باندې صحابه کرام وایي یا رسول الله تاسو تکبیر وی یو تکبیر مو وي ستاسو په یرو باندې قبر راتنګ شوی سعد بن معاذ رضی الله عنه وی په ده باندې قبر راتنګ شوی نو ما وی دعاګانې غوښتې او الله ته مې منتونه کول او زارۍ مې کولې چې الله سبحانه وتعالی دې د دې نه بچ کړي نو یا قبر ورته پراخه شو دغه شان
رسول الله بدأ تنقل خبرك لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ ويكشت القبر الذي تنقيدون سبت كذا كان سعد بن معاذ لم تبتش دغشا رسول الله بزمانك يوم ماشوم خخ كړی شو او چې کله به خبر واچو د رسول الله تکبیر وي صحابه کرام یا رسول الله ولي ماشوم به قبر راتنګ شي او که څوک ته بچ کړي ماشوم به بچ شي وجه سره دا به تاسو په ژوند کې سوال لري دي جواب به درکم وجه سره چې بری نیک باندې مراتنګي جواب د قبر راتنګي د دوه قسمه یو دي سره راتنګي دي چې نقصان ډېر نه ورکوي او بعض علماء وایي چې دا د محبت د لاسه راتنګېږي لکه مور چې خپل بچی ډېر وخت بعد وویني نو په زور یې راونیسي اکثره وله زور ورکړي د خپلې سینې ته یې سم نږدې کړي او که راتنګ هم شي په دې نیک انسان باندې خو د لږ وخت دپاره یې هغه دله تکلیف نه ورکوي او دا بل چې کوم دی په ده باندې راتنګ شي نو راتنګ شي او د یو طرف د پختۍ رسول صلی الله په حدیث کې داسې دا ګوتې په یو ورکړې د یو لاس نه په بل لاس کې وي د یو طرف د پختۍ په بل کې ننوځي نیسي په دې کنده کې په دې کې و موتامیږ دي حدیث کې دا راځي د برا بن عازب رضی الله حدیث او دا به ووایم په دې باندې بیان ختم رسول صلی یو پیر په جنازې کې ولاړو د انصارو کې یو کس مړ شوی نو برا بن عازب رضی الله وایي چې فانتهينا إلى القبر ولما يلحد من قبر للارو خلا كان استيشينه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كيناسو وجلسنا حوله من وسلم كيناسو او دا سرونم ديسي تيت نيولي وكتم نيولي وغولي المحترمو ويديسي لك زوب دي سرونو باري مرغان ناسي وفي يده عود ينكت في الأرض ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاوب دي زمكة ديسي وورا وو لخورك بیا وی سری راوچت کو ما خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم دې ملګرو ته خبره شروع کړه په دغه موقع باندې وإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة مؤمن سره چې کله مړ کېږي د دنیا نه ځي او آخرت په سفر باندې وځي نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه الاسمان ملائک راکوشي تک سپین مخونه كأن وجوههم الشمس او مخونه لغوی دي لکه نور معهم كفن من اكفان الجنه او د ځان سره د جنت په کفنونو کې کفن مروي وحنوط من حنوط الجنه او د جنت په خوشبویانو کې ځان سره خوشبو مروي هغه په خوا کې کینی بیا ملک الموت راشي کوم چې مشر دی او د ساه اخلي حتى يجلس عند رأسه نو د دې سړي د سر په خوا کې کینی نتاجي زنكدني لو تويتي أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان اي باكسا روزة اغا تربت روزة جعلت الله مغفرت ولا الله رزانا يو حديث كده سراجي روزة إلى روح وريحان روزة دا خوشالي جوانتا دا سكون و دا اطمینان جوانتا مطمئن جوانتا او دې سرب طرف تروزه او دې سرب طرف تلاړه شه چې هغه ته ناراضي دی او دا غټ خوشحالي ده او غټ نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی راضي شي زموږ الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي بیا د دې چې کله دا ساه وباسي نو د په لاس کې د نور ملایکې پرېږدي او ځان سره ویسي بره اسمانونو ته مې بره خو اوږد حدیث دی ځکه اوس د حدیث به تفصیل کې لاړم نه دا خبره به رانه ښه اوږده شي په دې ځای باندې خبره ختمومه او هغه ما ته پته ولګېږي چې کله زما د بیان د ماښام ماسخوتن لمانځه په منځ کې دی نو چې دا د دې دا ټیم د دې قسم موضوع لپاره هغه نه کافي کېږي خو انشاءالله که چېرته الله بیا ژوند راکړو نو د دې ځینې به خبره پوره کوو چې دا ساه چې کله دغه واخلي دا ملایکه او اسمانونو ته خېږي بیا د هغې نه به څه معامله کېږي په اخر کې زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د نن یو نوی عزم نوی اراده وکړئ یو نوی ژوند شروع کړئ الله سبحانه وتعالی ته رجوع وکړي او که څوک دا وایي چې زما ګناهونه ډېر دي زما ګناهونو سره به څه کېږي الله په قرآن کې دا خبره کړې ده قل ووایه پیغمبر دې خلکو ته یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله. وای هغه انسانانو ته چې د ځان سره یې ظلمونه کړي، زیاتي کړي، ګناهونه کړي، د الله د رحمت ته مه قطع کوئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله به درته ټول ګناهونه وبخښي. د نن یو نوی ژوند شروع کړي، خپل عقیدې مسله برابر کړي، د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري شروع کړي. دا قصې پرېږدئ چې دی سوی پلانی سوی علانې سوی، خو په کوم ځای کې چېرته د رسول صلی الله علیه وسلم خبره راورسي، صحیح حدیثونو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ثابته شي، هغې باندې دغه وخت نه عمل شروع کړه. ځکه په دې قبر کې چې به دنه تپوس کېږي نو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکي به کېږي. کوم وروڼه چې د مانځه پابندي نه کوي، د لمونځونو پابندي شروع کړي. کوم وروڼه چې دروغ وایي، دوکې ورکوي، حسد پکې، کینې یي په زړه کې مسلمانانو ته، د خپل زړونه پاک کوي. کوم وروڼه چې د خپلو خپلوانو نه د هغوی نه لرې دي، د هغوی سره تعلقات نه ساتي، د هغوی سره دعا سلام نه کوي، د هغوی سره مرستې نه کوي، د نن نه واپس شي، د دې خپل کار نه توبه وباسي، هغه ډېره ګناه ده. کوم ملګري چې مور پلار ترې خفه وي، د مور پلار راضي کوي. څوک چې ظلم زیاتی کوي، د نن نه ظلم زیاتی پرېږدي. او څوک چې دې قسمه مجالسو کې شرکت نه کوي، د نن نه شروع کوي. دا مکتب دی، الله سبحانه وتعالی دا مکتب آباد لري همیشه لپاره. په دې کې دا درسونه کېږي، بیانونه کېږي. راځئ وله، راځئ که نه به راځئ؟ هغې له راځئ، دیني زده کوي په پښتو ژبه کې، په اسانه ژبه کې، په اسانه طریقې سره. سوچه دین، قال الله وقال رسول، الله سوی، الله پیغمبر سوی، ډېرې قصې پکې نشته. الله سوی، الله پیغمبر سوی، سوچه دین دلته اوس دلته میلاویږي په هغه ملک کې چې هلته حرمین دي، هلته مکه او مدینه ده. څومره د الله د نعمتونو ته وګوره. مال رالم راکړي، دین رالم راکړي، نور تاسو الله نه څه غواړئ؟ الله سبحانه وتعالی د دې ملک حفاظت وکړي. الله سبحانه وتعالی دا ملک همیشه خاد او آباد لري. او څوک چې دې ملک دپاره غلطه اراده لري، رب العالمین دې نیست او نابود کړي. او الله سبحانه وتعالی زموږ په پاکستان او په افغانستان باندې خصوصي رحم وکړي. هلته چې کومه بدامني ده، الله سبحانه وتعالی دې ختمه کړي. الله سبحانه وتعالی زموږ د خلکو فقر او غریبي ختمه کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د خلکو په زړونو کې چې کومه یره ده، بدامني ده، الله دې هغه ختمه کړي. الله دې هلته موږ ټولو لا څومره ملګري، څومره وروڼه او خویندې دي په مسافرۍ کې، هغه ټولو ترې الله حلال او پراخه روزي په خپل ملک کې د خپلو بچو په خوا کې ورکړي. او دا مبارک مجلس الله سبحانه وتعالی دې موږ پکې ټول وبخښي. او څوک چې دلته بیمار دی، رب العالمین دې له شفا ورکړي. څوک چې غریب دی، الله دې مالداره کړي. د چا چې قرضي دی، الله دې له قرضه ختمه کړي. په چا چې قرضي دی، الله دې له قرضې ختمه کړي. په چا چې قرضي دی، الله دې له قرضې ختمه کړي. د چا چې د خپلو خپلوانو سره نالګي ده، وراني ده، الله دې د هغوی په منځ کې روغتیا راولي. او چاته چې څه قسمه مشکل دی، رب العالمین دې ورته اسان کړي. که څوک توبه ویسته غواړي، الله دې ورته توبې لاره اسانه کړي. که څوک دینداري کول غواړي، الله دې ورته دین لاره اسانه کړي. او الله سبحانه وتعالی موږ ټولو له مرګ په هغه وخت کې راولي چې رب العالمین زموږ نه راضي. الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ د الله په توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې مضبوط یو. الله سبحانه وتعالی د اخرنۍ خبره د دنیا نه زموږ لا اله الا الله وګرځي. الله دې موږ ته د آخرت هغه سختي او سفر هغه دې الله موږ ته اسان کړي. زموږ مشران کشران دې الله ټول وبخښي، خصوصا زموږ مور پلار دې الله وبخښي. کوم چې پکې مړه دي، الله دې ورته قبرونه رڼا کړي. کوم چې ژوندي دي، الله دې ورته په ژوند کې برکت واچوي. دې سره زما بیان اختتام ته ورسېدو. اگر که خبرې ډېرې پاتې شوې، نه بخښنه غواړم. که چېرته الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو، ژوند بیا رالو انشاءالله، نو د خبرې به سره پوره کوو. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.